الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سورہ ال عمران کی اخیرنی حصہ او د جهاد موضوع ذکر کولا. الذين استجابوا لله والرسول د دې آیات د مخکسه مناسبت مخکې بشارت ذکر شو شهیدان وتا نو دلته بشارت ذکر کوي مجروحینو او زخمینو تا. کم مجاہدین چاگه زخمین شوی دی دی آیات کی اغیط بشارت دے او د آیات عنوان دے شپارسم قانون چه کم خلق چه اللہ و د رسول قبولواله کړه دے. یعنی مجاہد با اغا سڑی چه پا اغی کی با دا استجابت صفت پروتی چه امیر و تا ار وقت خبرو کی دا جہاد متعلقا دا با آواز کئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل او خلاف بنتئی دا الذین استجابوا لله د دې آیات عنوان دی بل بیان د واقعي د حمراء الاسد. د آیات کې یا د حمراء الاسد واقعا ده او یاو ته دیم نوم وی بدر صغرا. او د دې آیات د تفسیر کې دو قوله مفسرین ذکر کوي چې الذين استجابوا لله والرسول دا حکم دا واقعا د چا باره کې ده. اول قول دا دی چې کله په احد کې رسول الله علیه السلام زخمی شو او صحابه شهیدان شو بازی. مشرکین د احد نه واپس شو نو د نبی علیہ السلام سره کې دا خطر و دا څنګه چې بیر او مګرځي. د پیغمبر علیہ السلام اعلان وکړ چې راځي مرګرو منګر سی وروزو. نو اویا کسان صحابه چې زخمینم پکې وو دی راووتل کافرو پسې او کافرو ته قوتل چې من کې وسم قوت او طاقت شته دی. او اصل کې تفصیل دا و چې د احد د ورځې د جنگ په دویم سحر باندې رسول الله علیه السلام اعلان وکړ چې موږ د کافرو پسې وروځو زمون سبا هغه سړی چې پرون په احد کې شریک وو. نو اویا صحابه او بل روایت کې 200 دي دی راووتل تر دې چې حمراء الاسد ته ورسېدل. الله مولا بوسا خدا د مدینه نه یو اتمینا
بهر دے د مکې په طرف او دا د حمراء الاسد وړي وړي ډیرکې دي دلته چې نبی علیہ السلام حمراء الاسد ته راورسېد نو دې کې ابو سفیان یو دوه جاسوسان را لېږلي یا یو یا دوه دا جاسوسان څوک وایي نعیم ابن مسعود او څوک وایي ابو نعیم رسول الله علیه السلام پسې ابو سفیان را لېږلي چې دوی ویاره دا نعیم ابن مسعود یا ابو نعیم او یا قافله د عبدالقیس ده د چې دا خبره رسول الله ته وکړه چې ان الناس قد جمعوا لكم ټول خلک د تراجمه شوي دي او که وروته نو غوښې خوري صحابه د دې خبرې نه خبر نو چغه کړه صحابه حسبنا الله ونعم الوکیل راضي دي چې څونه ډېری راضي زمون الله شته به درې ورځې دی حمراء الاسد کیو د هغې نه بعد معبد الخزاعي د یو سړی و قریشو له راغې ورته ویلې ما محمد رسول الله ولید او د هغه ملګري چې په داسې اندازه جنگ ته ولاړ دي چې سم مرګ له غاړې ورکوي والله ما تستطيعون ان تقاتلوا محمدا ستاسو وس نشته دی چې محمد رسول الله سره جنگ وکړي قریش ویریدل او صحابه درې ورځې بعد واپس راغلل الذين استجابوا لله ودا واقعي د حمراء الاسد دا او شی حمراء الاسد قصې باندې دویم قول د مجاهد او د عکرمه دی چې نه دا حمراء الاسد دا واقعا د بدر صغرا وایي څنګه ابو سفیان چې کله د احد نه واپس شو رسول الله سے جواب راولي چې ما مطابقان لبیک بدر کې جنگ کړو بدر کې تبتر راوځي مخکې من وجلی او به بزما واست په بدر کې جنگ کی نو نبی علیہ السلام چې کال هغه ورځ راځه نو زړی وعده مناسب راغوته ابو سفیان دی وخت کې دا دغه راولي نعیم یا وفد د عبدالقیس چې تلاړ شو دی وی روا چرال او دا خبره وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا خبره وکړه چې د جاسوس د سی وی نو صحابه ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل د انت یو منډای لګیدل د تجارت په باغی کې صحابه او تجارت وکړو او ډېر ګټه یې وکړه خو مفسر قرطبی لیکلی دي او الوسیم لیکلی دي چې اولنې قول دا اکثر مفسرین او د دویم قول ته شاذ ویل دي فالذین استجابوا لله والرسول دا واقعا قرآن کریم ذکر کړی دا نو دی واقعا کې مقصد هم دا دی چې دې صحابو کې د استجابت او د منلو صفت په صحابو کې پروت وو نو الله رب العالمین دا واقعا ذکر کړي بخاری او مسلم کې روایت ده د عروه ابن زبیر رضی الله عنه روایت ده چې یو ځل عائشه رضی الله عنها دا آیاتونه ویلي او دا آیاتونه چې ویلي دغه عروه ناسو نو عائشه به وتوي وای کان ابي واباك زما پلار او ستا پلار من الذين استجابوا لله والرسول یعنی دې جنگ کې زبیرمو او دې جنگ کې ابوبکر صدیق هم نو الذين استجابوا لله
یا دې کې د حمراء الاسد واقعا او یا د څه واقعا ده کې د بدر صغرا واقعا ده او ربط دا چې مخکې بشارت شهیدانو ده بدلته اوس بشارت ده مجروحینو زخمینو مجاهدینو ده الذین اغخلق چې قبول والی کړه الله او پیغمبر لا من بعد ما اصابهم رستدا غنا چې رسیدل او دیتا القرح زخمنا نو للذین دپارد خلقو احسنو چې خیستا عمل کړه د دینا واتقوا الله نه یې را کړی دا اجر عظیم لذي اجر ده الذين قال لهم الناس دا الذين دمخي الذين لپاره بدل دي او یا د اغیل صفت واقع شوه دي الذين دا خلق دي قال لهم الناس چویدیو دیتا خلقو دا خلق چوکو مروی دي چیا ابو نعیم یا قافله د عبدالقیس او یا خود ابو سفیان دے ان الناس یقینا قریش شدی او خلق قد جمعوا لكم اتفاق کړه ستاسو د جنگ کولو فخشوهم ويریږي د دینا فزادهم زید کړیو زیلای ایمان بس په دې خبرو ایمان زید شو او دا ولسم قانون دی چې مجاهد به د داسې صفاتو والی چې وخت په وخت به د ایمان زیاتېږي ایمان زیاتېږي ورونه الله ویلي فزادهم ایمانا که الله نه وی ویلي نو زموږ څه کار دی چې موږ یې ویلو الله وایي زیاتېږي موږ هم ویو زیاتېږي الله دا نه دي ویلي چې اثر یې زیاتېږي موږ یې هم ویو چې اثر یې زیاتېږي او چې اثر یې زیات شو خو بس دا خپل د ایمان زیاتېدل دي که نه وقالو ویلو دی حسبنا الله کافي دی زموږ الله ونعم الوکیل ډېر ښه ذمهوار دی فانقلبوا بنعمة من الله وفضل دا نتیجه د ما سبقه ده ګرځېدلي وو د بدر صغرا نه په نعمت د الله باندې د الله نعمت څه چې هغه تجارت کړو او الله کامیاب کړی و فضل او فور واجبانی فضل اما اجر لم يمسسهم نو رسیدل دیتا سوء تکلیف واتبعوا روان شویو رضوان الله رضامندی د الله الله دې ذو فضل خاوند مهرباني عظیم دې لوی مهرباني والا الله دې انما ذالکم الشیطان یقینا دا جاسوس شیطان دے ور جاسوس ته شیطان ویلي ځکه دا کار په شیطانانو کوي او څوک چې شیطانانو کار کوي هغه شیطان نه کم نه یخوف اولیاءه ضمانکم یومانا یریخ بل دوستان مومنان نه یریږي شیطان او جاسوس دا خپل دوستان یریږي او دغه معنا یخوف اولیاءه معنا یخوفکم باولیائه تاسو یری خپل دوستانو باندې فلا تخافوهم مَيَرِغُي تدینا وخافونی اسمان ویرغی ان کنتم مؤمنین ایمان دتی ورته خوف سے ایمان ولګو قرآن دی اشارو ته ګورئ دغه دې ته اشاره ده چې کوم ایمان کې خوف نه دی ایمان کمزور دی خدای الله نه خوف ولر او ایمان مستلزم دی خوف له ځکه خوف او رجا دا د ایمان یو دو وزری دی او که یو وزر مات شي دا بل وزر چې دی دای کار کوي او که دا بل وزر مات شي دا بلیم کوي او دا محبت د الله دا سب د ایمان دی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
آیات کې نبی علیہ السلام ته ادب ذکر کړي او دې ته تربیت د امیر وایي او دا آیات قرطبي وایي د یهود او د منافقانو باره کې نازل دی څنګه دای به د کفر کې یو د بل نه مخکې کېدل په دې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېده نو آیاتونه نازل شو چې دای په کفر کې یو د بل نه مخکې ځي نو تاسو په دې باندې مخفه کېږئ دا مخکې شي دې خالي ځای دې ځای ګوره دې آیات کې الله یو ټکی وایي لږه توجه وکړئ الله وایي چې دې کفر کې مخکې کېږي نو ته مخفه کېږي نو ولې کافران به ډېرېږي نو موږ به خفه کېږو نه خفه کېږو به که نه به ولې به نه خفه کېږو جواب دا دی چې د دې خفقان نه مراد دلته اثر مرتبه د خفقان دی هغه دعوت پرې ښودل او د الله د دین نه رسته کېدل دي نور دا چې دا خفقان دا خو غیر اختیاري شی سړي راځي په دلته معنا داسې دې تا خفه نه کړي چې د الله د دین دعوت پرېږدي ولا يحزنك خفدن کی تعالی پیغمبر هغه خلق یسارعون چې یو د بل مخ کی کیږي په کفر په کار د کفر کې او په افعال د کفر کې انهم بشکد لا یذر الله شر الله تزرر نشر سوله او یرید الله قاری الله یجعل چنگر زید الا حزن حساب الآخرت فجنت کے ولهم عذاب عظیم دیلت عذاب درناک ان الذين اشتروا الكفر بالایمان دې آیات کې عنوان دے حالت د منافقانو او ربط دا دے مخکې تخویف و کافرو لا دلته تخویف دے منافقانو لا الله وی هغه خلق چې کفر یې غسته دي په مقابله د ایمان کې ایمان یې پرې خود او کفر یې واغس الله دین ته هیڅ ضرر نشي رسوله او الله بدایلا درناک عذاب ورکړي سوره بقره کې د منافقانو مبارک ویلو چې ولهم عذاب الیم دا سزا د منافقانو ده ان الذين يخدنا خلق اشتروا الكفر چا غسته دې ورکړې دې کفر د ایمان په مقابله د ایمان کې ایمان یې پرې خېده او کفر یې غسته دې او ګور غستلی ویلې کستا چې خېدي نو د دې دیني کارونه ټول په پیسو دي کډم چورې لزم پیسې به ورکې که سینما لزم پیسې به ورکې که زنا کې هم پیسې ټول مسلې د پیسو دي او د دین کار د پیسو دي او د څوک موږ کتانو څو روپۍ نه غواړي ذکر وکړو څوک د روپۍ نه غواړي دعا وکړو څوک نه غواړي قران ته کې نه څوک د روپۍ نه غواړي ځکه ویل چې اشترو کفر ګوره به تبعی کار باندې پیسې ورکړي او هغه ګټه شي چې ایمان دې هغه پرې خدا ان الذين يقيننا خلق اشتروا الكفر چغسته دې کفر بالایمان په مقابله د ایمان کې لا يضر الله شيئا چر سر نشر سوله الله تعالی یا د الله دین ته سر نشر سوله ولهم عذاب دیل عذاب علیم درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم دې آیات کې یو وهم الله دا غي ازاله کوي چې کله دا کافر د الله دشمنانو نو الله سبحانه و تعالی دا دومره مالداري له ولي ورکړي دا دونه د دنیا ترقی له ولي ورکړي نو الله دا غي جواب کوي چې دا مالداری او دا د دنیا ترقی له ورکو دیتا استدراج وایي څنګه متوي استدراج دیتا وایي چې سړی څونه بي دینه کیږي نو هغه نعمتونه په ډیریږي
او الله وقت باندې رانیسی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بدلت الله وی داول من کو د دې د پاره چې دې د ګناه ډیر شي او چې ګناه ډیر شي نو به الله سبحانه و تعالی داسې عذاب ورکړي چې دا به ذلیل کی خار. او آیات کې دلیل هم پدې ده چې دا انسان مجبور نه دی ښا چې بس هر څه کوي دا په الله په مجبورۍ کوي نه خپل الله له اختیار ورکړي دي او دا کافر دی دا خیر نه کوي چې دا موږ له سره کوي نو کله دا زمونږ لپاره خیر دا په الله رب العالمین وخت او وخرانی سي. دلته ترکیبی لحاظ دا انما نملی لهم دا ان حرف ده د حروف مشبهه بالفعلنا او دا ما اسم دا ان ده او دا نملی لهم خیرا لانفسهم دا ټول چرواله نو دا خبر ده دا خیر لانفسهم دا خبر دا ان ده او ان سره د اسم او د خبرنا دا ټول جمله چرواله دا قائم دا فزید دو مفعولونو د باب د حسبا چې لا يحسبن ده معنا وکي ولا يحسبن الذين غمان دین کیا خلق چې کافر دي انما نملي لهم اغا چې مهلت ورکو دی لا کني خير لانفسهم دا د دې نفسونو له پیدامند نه انما یقینا نملي لهم منګو له مهلت ورکو لیزدادو اسما دا لام یا علت دے او یا لام دا عاقبت دا پارو دے چا عاقبت دا شی چا دا زیتا کی گنا اولهم عذاب محین دیل دے عذاب محین کے دو معنی دی لازمی معنی دا و متعدم دا اول معنی محین سپک عذاب دویم محین سپکون کی عذاب دی با کوشش کو چې مومنان سپک کی ذلیل کی الله وی زبردست عذاب دی د ورکما چې دی سپک کی او ذلیل دی کی. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. دے آیات کی بیان دے د حکمت د امتحان د الله چې دا الله رب العالمین د امتحان ولې کوي او نو دا ما کان الله دای بیرته رجوع وکړه زړې خبرې ته چې حکمتونه او علتونه د دې چې د وحد کې ولې مصیبتونه ورسېدل نو الله وایي چې الله د څنګه کوي چې د مؤمنان او منافقان دوی به څه ګډ وړي او الله به څه وایي نو الله به امتحان راولي چې خبيث مردار د پاک نه جدا شي. نو احد کې جنگ وشو ولی ایدب کې دا و چې دا خبيث او طیب جدا شي واستاده چې دا خبيث څه شی دی او دا طیب څه شی دی. نو یو قول دا دی چې د خبيث نه منافق مراد دی او د طیب نه هغه مخلص مؤمن مراد دی. د خبيث نه څوک مراد دی منافق او د طیب نه مخلص مؤمن مراد دی. دویم قول دا دی چې د خبيث نه ګناه مراد ده او د طیب نه څه مراد دی مؤمن او یمیزا معنی ده یخط چې ورجی نو معنی دا ده حتی یمیزا تر دې چې الله لري کی الخبيثه یمیزه چې ورجی الله الخبيثه هغه مردار ګناهونه من الطيب د پاک مؤمن. د جنگ کې دا پیدا ده
چې د مؤمن نه څه ګناه هم شوي الله ته ورته ګناهونه رچوي. په دې معنی باندې د خبیث نه به ګناهونه مرادي او د طیب نه به مؤمن مرادي او یمیزه معنی به یحطی رجولو ته وایي. نو معنی به دای چې د مصیبتونو په وجه الله د مؤمن نه ګناهونه ورچوي. نو بیا معنی د شي حتی یمیزه تر دې چې الله لري کې ورچوي الخبیث ګناه من الطیب د پاک مؤمن نه. او دې خبرې ته اشاره ده چې د مصیبتونو په وجه الله د انسان نه څه شی لري کوي ګناهونه لري کوي. درېمه معنا ابن عادل دمشقي اللباب کې کړی ده چې د خبیث نه کفر او شرک مراد ده او د طیب نه اسلام مراد ده. د جهادونو کې الله امتحانونه راولي چې دا کفر او اسلام څه شي جدا شي او دا ګډه وړه ګډېدا نه چې تم خوي او تم خوي او تم خوي او تم خوي حتی یمیز الخبیث من الطیب. نو دلته یو سوال راځي چې دا به الله د څه خودلې راځي چې دا منافق دی او دا مؤمن دی او دا دیندار دی او دا بیمانه دی. دا غیر جواب وشو وما كان الله ليطلعكم على الغيب. د غیب نه مراد ابن کثیر وای تمیز المؤمن من المنافق. الله د څنګه کوي چې تا ته وای چې دا منافق دی او دا مؤمن دی. او ابن جریر معنی کوي غیب څه دی معرفت المؤمن من الكافر والمنافق. چې تا ته تعارف وکړي چې دا مؤمن دی او دا کافر دی. الله د څنګه کوي الله د یو جنگ ونخلی یو مصیبت راولي هغه کې چې د الله په قانون کلک شي دا مؤمني او چې د الله په قانون کلک نشي او بل خوا واوړي دا غبه بل څه شي یا منافقي یا مشرکي یا کافری. ولكن الله يجتبي من رسله. الله د پیغمبرانو لپاره کوي. سراج المنیر لیکلي دي چې فیوحي الیه ببعض الموهبات دغه د بعضی غایب خبرو وحی وکي. نو تاسو نه مطالبه ده چې فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله او پیغمبر. ګوره دې آیات کې ناشنا جملې دي. اوله جمله کې هغه ده چې فائدہ د جهاد او فائدہ د مصائب ما كان الله ليذر المؤمنين. دویمه جمله کې فائدہ د دې خبرې چې الله د کافر او د مؤمن تمیز د سینه کوي چې تا په خیر خبر. دریمه جمله کې رسالت د نبی علیہ السلام ولكن الله یجتبی او د نور انبیاء. څلورمه جمله کې ترغیب ایمان ته او پنځمه جمله کې فائدہ د ایمان او د تقوا. دا پنځه جمل د آیات کې دي او په پنځه خبرو باندې مشتمل دي. عثماني ته وګورئ ما كان الله ندی الله ليسر المؤمنين مانا ما كان الله يريد ليسر المؤمنين. ندی الله چې غواړي چې پریدي مؤمنان علامه فاغه ګډوډ حالت انتم علیه چې وسط تاسو وي چاول سب کې منافقم ولاړی او مؤمنم ولاړی حتا تردی یمیز الخبیث چې جدا کی مردار منافق او کافر من الطیب پاک مؤمن. دویمه معنا چې جدا کی الخبیث هغه کفر او منافق من الطیب اسلام. دریمه معنا حتا یمیز چې ورجی لری کی ورجی الخبیث گناہ من الطیب د مؤمننا. او ندی الله دی یطلعکم چې خبرم کی علی الغیب په غیب باندې. غیب څه دی؟ تمیز د مؤمن او د منافق الله دې ته وایي یا معرفت د مؤمن د کافر نه. ولكن الله لیکن الله یجتبی ورکی. اجتباء دا د اجباء نه دی. او اجباء خپل معنا د ښکارا کول
او عرف کی فمانا دا اختیار سرازی لیکن اللہ ورکی دا خلو پیغمبرانونا سوک چه خوخشی نو بیوت اللہ دا بازی مطیبات خوخی فا آمینو پس ایمان راوڑی پا اللہ باندے ورسولی پا پیغمبرانو دا اللہ وین تومنو که ایمان امراوڑو و تتقو دا اللہ نبوی دے دی نفلکم اجرون عظیم تاثر لوی اجر دے دا ایمان پیدی لکھا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم د دې آیات عنوان دے الزجر للبخلاء هغه خلک چې هغه بخیلان دي او بخل کوي الله دې آیات کې اوله زور نه ورکوي بخیل سړی دا د الله په ورکړه باندې خپي چې الله دا پلاني لوي دا کارو علماء وی دا بخل چې ده دا ولنۍ پوړی د حسد ده چې نن بخیل شوي سبا د بل سکینه دی پیدا کی او بخل چې ده دا د شیطان پړی کلکوي او په بخل باندې رحمان ذات خفه کیږي حدیث کې راځي مومن به بخیل او خائن دی دا د کامل مومن نشان دی او بخیل دو قسمه یو دا چې خپل بخیل بس چا باندې خیر نه پیرزو کیږي او نه دا پیرزو کیږي چې دا خشه دی یو مؤمن وي بلکې کمل مولا راشي او بیخي مجبور شي او غوین ولا راوالي د کتاسي مفید کې قصه ویلې ده چې هغه مل مر راغلو او سړیو له غوین دا وار سنو وتوي ویلې کپلانی کړي د زیاره نه وتوی ویلې د باندې وخت به شي وای وګي ما لذت نه وخت شي وتوی وای زمون کور غریب دی چې خاط وړي باندې هغه ته دا غریبۍ دا من فقره دا دې نعمت لکی ماشاءالله چې اخر کور کې خزي ته ویل یا راشي نزي دا څه شاف غبینم د کړي دي دا یو فلټ چې مو کې طالبین کې څه راځي هغه چې مخه لراو دین دې نه پیژنو کېږي چې ډوډۍ ورکته کول او ته درته یو خبره وکړه وای څنګه وای دا ګوره د مچو غبین دې او دا غبین دې ګرځي مې تاسو زین په خاطر الله انت کلام علمو وستا مې تاسو زین او ماته تجربه کې د زما نه سوزي ما صحیح نه چې پوه شو چې یا اوسه را نه کوي وای چې ته په دې څه باندې خبره ستاسو سوزي کې دې چې ما هم نه سوزي یو د څه بخي یو د څه بخیری چې هغه متعدی بخیری بل بخیرات کوي د خدمت خوري چې دغه ور کوي مال یې ورکړي اولی دا روپۍ دی الله دې بخیلانو مبارک وي اے بخیلا الله د مال درک فضل دې باندې ته په دې مال باندې ځان له جنت ورګرځه اے قرآن ستاسو خیر دې چې دا مال خیر ته چې دا بخل کوم دا خوشال دی دا مال بل را والی او یو پړې به جوړ کی او یو مار به جوړ کی او قیامت کې به تغاړه کې واچي او دا بخل مکوال اخرت دې خرابي دیم ولله میراث السماوات کې الله تعالی وایي تبا سبا مړې دا ټول مال الله تفاتره والله تفاتره وری کړه الله خدا او دا الله په لار کې ورکړه د یو ناشنا فن دی سلف بویلی وای دو شیونو کې ډېر مزه ده یو چې د الله دین چاته ښه دا ډېر فن دی او دویم چې پیسې د غریبانو لور کې دا ډېر فن دی په دې بیماری چې اخته الله دې په ټول اخته کی نو به جب کې 100 روپۍ فن نظر کوي تاسو متنبی چې شعر ویلې ده هغه شاعر وای کله چې یو आवाज د وخان واوري د پلاني سړي وای اقنا انهن حوادث چې بیا مې المراته د دې مړی خارستي چې به مالای ولته بل انسانان د الله د شیو ناشنا فطرت ورکړي دي بس روپۍ به وسلګي خسړې د سي ماشاء الله چې ته به چې دا د ټولې دنیا سرمایه ده او په حقیقت کې ولټه
نو غریب صحیح شي هم دی خو دغه صحیح او دا د بیماری ګرځېدلي دا د یو نشه د ایمان ګرځېدلي ایمان له داسې نشې او خوند ورکول پکار دي ایمان له د عبادت نشه ورکه د مونځ نشه ورکوله د ذکر نشه ایمان له ورکه د منځونو نشه له ورکه د جهادونو له ورکه د خیر ښېګړې او د خیراتونو له ورکه د ایمانونه ودکېږي د سړي نه دا به رایي خیر ګوره بل طرف ته نفس اماره بالسوء دی هغه د ګناه ته راکاږي نو ستا ایمان باندې داسې څه ولګوه چې دې دین ته راکاږي ښه او د کامیابۍ سبب هغه دا دی چې هر سار دوه ملایکې اواز کوي الله چې څوک مال لګوي کې یو لړډیر اللهم آتی للمنفق خلفا او آتی للممسک تلفا چې څوک په لاس نیسي الله تعالی مال ورکړي نو دا عادت جوړ کړي ورونو وکړو هر ورځ لږ لږ صدقه کوي که دا تاسو وایئ چې دا لږه ده او دا به موږ سر چاله ورکړو نو د هغې طریقه ده د میاشت مثلا حساب ولګوئ چې زه په ورځ کې 1 روپۍ ورکوم نو د میاشت په آخر کې 10 روپۍ ورکوم یا دغه 1 روپۍ راغله او یو ځای کې جمع کوه او بیا ورکوه دې سره ستا ایمان داسې کلک شي بل د دې په وجه باندې الله مال ډېروي دا الله ویلي دي چې ویربي الصدقات که سړی په دې قسم وکړي قسم څه چې طلاق وکړي چې الله په صدقو باندې مال ډېروي نو حانس نه دی لکه دا د الله خبره ده زما او ستا خبره کې دروغ دي خو د الله خبره کې دروغ نه وي او دریم وی والله بما تعملون خبیر الله وی زری په اعمالو خبرې ما نو ښه عملونه وکړه ولا يحسبن الذين ګمان دي نه کوي هغه خلک یبخلون چې بخل کوي په مال چې الله ول ورکړي من فضله د خپل فضل مفسرین وی دا الله په قسمه فضل یو فضل د حلال مال دی چې درې کې وی لګي او دیم فضل د علم دی په خوا به د جماعتونو کې خونانو که چا به ورته ووایي چې لږ سبق راته ووایه وایي ځان له کار وګورم د لیوني زوی سر مې مات چلی دی لکه ولې سبق ورته نه وایي وایي چې یو منګي کې لږې اوبه یو ته یې بل ته واړی خو هغه تش شه کنه نو ما چې ته پوه کړې سبق مې ته ووایو خو سبا د دې جومات ته خوني وي امامتي راته ځي کنه نو دا خو داسې دی لکه خپل کور ته چې خپله ور واچوي او بس ځان نه بیا غوړ منګی جوړ کړی غوړ منګي باندې اوبه نه ایسارېږي د ده نه به بیخي خیر نه خورېده دا علم هم د الله یو فضل دی د دې علم زکات دا دی چې دا د الله مخلوق ته وښیوه او هر کار چې دی دا په مصرف کولو په لګولو کمیږي باسوا د انفاق او د علم نه چې څونه انفاق کې مال زیاتېږي او چې څونه علم خیر نو علم وخت په وخت الله ډېروي هو خیر لهم کله چې دا د دی لغورئ بل هو بلکې دا بخل شر لهم ډېر شر دی دی له سیطوقون تطویق غاړې ته اچولو ته وایي زر دی چې غاړې ته به واچو دی له ما هغه مالونه بخلو به چې دوی پرې بخل کړی د قیامت په ورځ ولله خاص الله لا میراث د اسمانونو او د ځمکو دی د دې کوم څه مقصد چې د اسمان او د ځمکې میراث د الله دی د دې معنی دا دی دا مال د یو نه بل ته پاتې شي د بل نه بل ته اخرنی مالک یې څوک دی الله نو خاص الله له میراث د اسمانونو او د ځمکو دی بل دا دی د اسمان او ځمکه کې چې څه دي نو د دې خپل مالک پاتې نشي یو مالک به چې څوک دی الله نو به په معنا دی خاص الله اخرنه مالک د اسمانونو او د ځمکو دی د دې ټول مالونو او الله تاسو چې تاسو کوم عمل کوئ خبير خبردار دی موږ تاسو دنیا ته الله را لګیږي او تاسو مثال دی لکه یو سړی چې بینک ته نه ایستو او ته ویل چې پلاني دا غټه الماری دي د روپو نه ډکې او تاسو 3 غنټې ټیم دي که څونه دې د دې کې 20 دي بس اوستا دي
د سړی چې وکتل ایسی لګېدلی او ښه حسې او مزېدار ده ویلې زه چې یو بوټی پښا کړمه که نه او ویې باسمه هغې کې هم ډېر شی دي خو داسې به وکړمه یو دوه نیمې ګنټې به خوب وکړمه او دا نیمه ګنټه کې به مې دا د روپو د پنځمو بوجۍ دي دا به وباسمه نو نیمه ګنټه کې زه یو څو زکې روپۍ شم ایستلی بس تلارې د نارینه ځي بالغ څه کړم سر ته کېنم دله په کار وکړم چې خوب یې کولی چې روپۍ اول ایستلې وې بیا یې وده شوی او ټیم اوسه څو دی 3 ګنټې نو بس وده شو ټیم یې پوره شه سړی راغی پیسو زه چې وځه اوس نه ته ودرېږه یو دغه وړمه وایي نه شي وړی وایي چې وځم څه خو وایي یو روپۍ هم نه شي وړی که ستا 3 ګنټې ټیم دی هغه دې پوره کړی لاړ چې وځي دا به څونه خپوي دغه شان موږ الله دنیا ته رالېږلي موږ له بدنونه راکړي دي مالونه راکړي دي بچي راکړي دي الله موږ ګوري چې دا په دې دنیا کې یو څوک یا څوک څه چل کوي نو موږ چې تش لاس وځو بیا دې وخت کې ارمان کوو چې هاي هاي دا څه وشو وایي دا د هغې نه ښه دا دی چې سړی د مخکې نه د ارمان پوره کړي به دنیا توانی کې عقبه خرید بخر جانمن ورنه حسرت بودی و مرګره دنیا ختمیږي اخرت ته واره به برمان کې اولاد سومږي خاص الله لده اخر پاتې کېدل د مالونو د اسمانونو د ځمکو الله دې پاغه چې تاسو کوم عمل کوئ خبير خبردار لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق د دې ځنه رستا دویم باب دی دا به یوصل اتاتیه پوری په دې باب کې د اهل کتابو درې قباحتونه ذکر کړي ورسره د علم نه یو درې غلطي خبرې د دې دغه ازاله کوي اول ډېر قبیحه خبره کوله کشرانو ته ویل شکر دی الله غریب شوی دی امنګ نه قرضونه غواړي اوس موږ مالدار یو الله موږ ته محتاج دی دیم د پیغمبر نه به انکار کوو او د دروغو دلیل ویلو چې الله ویلو چې بنی اسرائیل نه بل پیغمبر باندې منای او هغه پیغمبر باندې منای چې د اسمان نه ور راشي او د قرباني پیش کړي او هغه وسی دریم آیاتونه به پټول او منځ کې ترغیب جهاد او انفاق ته ده لقد سمع الله دې آیات کې ورنبنه تباہت ده او دا کلمه چې لقد سمع الله کې دوه معنی دي یو معنا الله ورېدلې ده دلته دغه معنا دویمه معنا د سمع الله معنا قبول کړی دی الله لکه قرآن کې دی قد سمع الله قول التي الله اورېدلې دی او دغه مسکینې ښځې هغه درخواست الله قبول کړی دی یا موږ مونځ کې ویو سمع الله لمن حمده او کله په معنا د سماع راځي او کله په معنا د سماع د قبولیتي او دا خبره الله په دوه طریقو قرآن کې ذکر کړی دی کله د زجر په ځای ذکر کوي زورنه کې لکه دلته او کله د صفت ځای کې ذکر کوي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هغه ځای کې دلته قد سمع الله لقد سمع الله دای په مقام د زجر کې ذکر کړی څنګه ورونو دی يهودو بویلې د مشرانو کشرانو ته چې الله په فقیر شي الله غریب شي دای ودی ویلې نو د دې علما درې وجې ذکر کوي یو وجه خدا ده چې دا ډېر کمقل یو عام کمقل او یو مولا چې کمقل شي هغه سخت بې عقلی نو دا ډېر بې عقل نو دا ډېرې بې عقلۍ دغه دی دا نتیجه ده چې دا یې وویلې دویم دا دی دا خبره دی وکړه
دای استحزاء په الله سے کوله چې الله ویل من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا د څه څوک دی چې الله له قرض ورکړي نو دوی ویل چې قرض هغه څوک غواړي چې هغه فقیری ایسته ټوکې وکړي ان الله فقیر الله غریب شوی دی دریم دا دی چې د دوی دا عقیده وه چې ید الله مغلوله ید الله مغلوله د الله لاسونه د بند کړی شوي نو چې د الله لاس بند شو غریب شته خلک وایي فلاني لږ روپۍ راکړه هغه ورته وایي یاره اوس مې لاس بند دی چې لاس مې کولاو شو بیا به لږ روپۍ درکړه یا خلک چې سړی چاپ چې ورشي فلاني لاس مې بند شوی دی لږ څه خوراک راغله نو دی به ویلې ید الله مغلوله د الله لاسونه بند شوي دي الله غریب شوی دی نو دا درې وجې علما ذکر کوي الله وایي بېدینه یهودي ما دې خبره واورېده او د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې غلطه خبره چا پسې کوي او هغه ورته وایي چې خبره مې له واورېده زه به درته ګورم الله وایي زه به یهودي تا څه ګورم که ته ما د جهنم په لمبو کې وریته نه کړې نو ته به یې وینې ښه لقد سمع الله یقینا اورېدلی دی الله وینا دا خلقو قالو چې ویلیو ان الله فقیر یقینا الله دې غریب ونحن اغنیا او موږ مالدار الله له اوس مرزونه ذکر کوي جوابونه یو سنكتبو خامخالقو ما قالو هغه چې دی ویلي دي او دیم معنا سنكتبو سنوجازي بدلوله ورکو په دویم تاسو دومره خلک وي نو پیغمبرانو ولي وجل وقتلهم الانبیاء وجلد دی پیغمبرانو لا بغیر حق بجرم ودلته سوال راځي چې پیغمبران خدای نه وجلي د مدینه يهودو په پیغمبران نه وجلي جواب داده چې دای مشرانو وجلي و دی په خوشاله او چې یو چا ګناه وکړه او ته په خوشاله شې نو ته مو سره ګناه کې شریکې د امام شعبی رحمه الله دغه خپل یو سړی راغی او دخلینه یو خبره وته وای دا عثمان چې وجلې دی دای خکار کړی د امام شعبی ته وای شریک تدلیدنی د عثمان یینه چې چاته کړی دا نو تم په قاتلینو کې سره ځکه ته په غیر رضا د ګناه په کار باندې رضا کېدل دم ګناه یو سړی مونږ نه کوي او بل ورته وایي مونږ وکړه او ته ورته پرېږده مړه د جنت دې مونځونو کې دی د جنت په دې فلاني کې دی او فلاني کې دی او ګناهګار چې څونه ګناه کوي هغې کې ته مرانې ښه قرطبي دلته لیکلي دي وایي الله نسبت د قتل دی ته وکړه ځکه دی په دې خوشحاله و دی ویل ستا پیغمبران یې وجلي دي زمونږ د مشرانو دا ښه کار کړی دی وجلد دی پیغمبرانو لا بغیر حق بے جرمه ونقولو قیمت کی بوتوی او زوکو وڅکئ عذاب الحریق عذاب دا غور چې رسو زرون کې دی دا حریق فعیل وزن دی او دا په معنا د محرق دی لکه علیم چې په معنا د مؤلم دی نو معنا حریق دو معنی دي کې یو معنا د لمبو والا وو عذاب الحریق عذاب د لمبو والا چې خلق سوځي او دیمه معنا د حریق د جهنم د یو تقیم دی الله وی د حریق تبقی ور وڅکئ چې د غلط نظریه او دا نه یری کی خا ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبید ذالک دا عذاب ول الله ولي ولقي دا ذالک اشاره ده علت دغه عذاب ته الله وی دا عذاب الله ذکر کوي چې ستا لاسونو د ګناه مخکې لګلې بما قدمت ایدیکم چې ستا لاسونو مخکې د ګناه لګلې و بس ګناه دې کړې و نو څه سزا یې نه او کته چې الله
فما ظلمی دا الله ظالم نه دی. دلته ګوره یو سوال راځي ورونو چې ظلم خو د فعال وزن دی او دا مبالغه ده. نو څه معنی الله ډېر ظلم نه کوي په بنده لږ کوي؟ نو بعضې علما وایي چې دلته دې ته فاعل د ذو قضا وایي، لیس بذی ظلم، الله بالکل ظالم نه دی. او دویم قول دا دی چې دلته غرض مبالغه ده. ځکه جلالین وایي څنګه الله ډېر ظلم نه کوي، نو چې ډېر ظلم نه کوي نو لږ په طریقه الله باندې نه کوي، نو ظالم هم نه دی او په بندګانو ظلم هم نه کوي. او معنا ورکوي ذالک د عذاب الله درکوي ای بی دینا په سبب دا غي ګناه چې مخکې لرګلې دې ستاله سنو. الله لیس نه دی بزید بظلام هیڅ ظلم کوونکې للعبید په هیڅ یو بنده باندې. الذين قالوا ان الله عهد الينا الله نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. دې آیات کې الله ولدم قباحت ذکر کوي. هغه دا دی چې دوی به د دروغو یو عذر ویل. دا به ویلې ورونه تورات کې دي چې کوم پیغمبر راځي نو قربانی به راوړي او په قربانۍ پسې د آسماني اور راځي او سیزي به به د پیغمبر خبره مني. روزي خبره باندې آسماني اور به راشي او قربانی به وسیزي او چې وسیزه لنو به په تاسو ایمان راوړي. دا وای تورات کې دي. نو محمد رسول الله تا قربانی نه دراوړي چې هغه ورسو زولي نو موږ ستا خبره ځکه نه مانو. الله وای حتی چې قربانی ته چې راشي به منای مخکینو پیغمبرانو قربانی راوړي و ورم راغله او زولي و. نو تاسو ولې وجه تاسو رښتینی خلک وي په دې خبره کې نو مخکینی ولې وجه او دې ظالمانو دا تورات کې تحریف کړو. تورات کې دسې نو تورات کې دسې وو چې ایمان به نه راوړی لرسول خیر دې خبره ده من بني اسرائیل چې بني اسرائیل پیغمبر راته د دې علامه او نبی علیہ السلام بني اسرائیل کې دې بني اسرائیل کې دې دا بني اسرائیل کې دې. دویم دا دې چې تورات کې دا لفظ حتى يأتيكم المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم فإذا أتياكما فآمنوا بهما من غير قرباننا. چې عیسی او محمد رسول الله راغی نو دې د قربانۍ نه پاره باندې بس کوي ایمان راوړي. دا معنا نه ده چې دا عام دی، دا خو د انبیاء د بنی اسرائیل نه دی او دا دوه پیغمبران دا غیر مستثنا دي. نو د آیات کې الله د دې دویم قباحت ذکر کوي. هغه دا چې د پیغمبر تابعداري نه کوي په دروغ جن عذر باندې. الذين خلق قالوا چې ویلې ان الله عهد الینا یقینا الله منصل وسکړي چې امام بن راوړي د رسول په یو پیغمبر تر دې چې راته وږي به قربان په یو قربانای باندې كل ما يتقرب به الى الله فهو القربان تاكله النار چوري وخري وتوایا یقینا راغلیو تاسو ته رسولون دې پیغمبران من قبل زمان مخکي بالبينات فواضح دلیلونو باندې د بینات عقلی دلایل وبالذي او فاغ خبري قلتم چې تاسو ویلو قرباني راوړې و فلما قتلتموهم ولوجل تاسو دیلا ان کنتم صادقین کی وی رښتینی وی ندم ولوجل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. آیات کی عنوان دے تسلی محمد رسول اللہ تا اے دا اللہ نبی کدا خلق ستا تکذیب کئی نو بده مگانا ولی د ډیرو پیغمبرانو تکذیب
مخکې شوی دی پیغمبرانو سبینات مو زبور مو کتاب منیر دا درې شیونه خاص کړ ځکه بینات کې عقلي دلایل زبور کې نقلي دلایل او کتاب منیر کې وحی دلایل یا بینات عوام ته پیش کول زبور درمیانه خلقو ته او کتاب منیر خواص علماء ته او بهم دي خلقو تکذیب کړو فین کذبوکا کدی نسبت د دروغ کوي تا مخه پکېګا فقط کذبا یقینا نسبت د دروغ شوه او رسولن ډېرو پیغمبرانو تاسو ته مخکې راتګي کړو بل بینات په واضح دلیلونو والصبر فصحیحو والکتاب المنیر پر کتاب روخانه باندې کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. د دې آیات عنوان دی الترغیب للجهاد والترغیب للانفاق. جهاد ته ترغیب دی او انفاق ته ترغیب دی. اول کل نفس ذائقة الموت کی ترغیب دے جہاد جہاد وکا کتوے چھ مڑ بشما بڑا ارسا والا یوزل مڑکی گی بس مرد پر ایزا دے کم گولی چھ طریقے دی اگر نبدلی گی او چھ کم نئی لکھ دی اگر پتا نہ لگی گی مرد پر خل تیم دے او ومن حیات الدنیا سا ترغیب دے انفاق تا مال ولګوا دنیا یو څور ځوان دی ته د دنیا میل میں مسافر او د دیوال سورې دی ګور نن به یو سبب دی او سبب الله سمږي او بل بل څه خیرات کوي یو کنه به کوي خپل وکا چې قصه دې صحیح شي. نو آیات کې ترغیب او ترغیب جهاد تم دی او ترغیب انفاق تم دی او آیات کې کامیاب خلک دي منگ وی فلانے زندہ باد او بل زندہ باد اللہ وی زندہ باد څوک دی چې څوک د جهنم نه خلاص شو او جنت ته ننوتو نو فقط فاز دا کامیاب شو هم دغه زندہ باد. کل نفس هر سا والا ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی و انما توفونا یقینا پورا بدر کړی شي تاسو ته اجورکم استای ثوابنا د قیامت فورز پس څوک چې خلاص شد ورنا او ننوسته شه جنت ته فقط فاز یقینا دا کامیاب شو او نه ده دا ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر څکه د دوکې ده. لتبلون فی اموالکم وانفسکم د دې آیات عنوان ده تشجیع فی التبلیغ او د آیات دویم عنوان ده التسلیه بعد المصائب. مصیبتونه چرال نو الله د تسلی ذکر کوي. امتحان برازي کله به مال امتحان راځي پیسې باندې لګي غریب کېږي به مصیبتونه به باندې راځي او تبا کله کو مستقیم ودرې په بل طرف وانه وړي او کله به د نفسونو امتحان راځي مرګري به شهیدان کېږي بچي به مړ کېږي تبا مړ کېږي امتحان برازي. دا یو امتحان. دویم امتحان ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. کتابین بلی خلاف شي مولین برابر چیږي استا خلاف کی بودري یرا دا دسه دی او دا دسه دی او دا بل دی او دا بل دی او مولا سره په دې خبرو کې ډېر زر دغه کېږي دا بس چې چاو ته څه وویلې نو دا وایي چې یاره زه خو یو څه وکړم او خامخا د زړه څه بړا شو باسم. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. مولین به هم خبرې کوي او کوشش پدا کې ته چې ته به د هر چا ځان سمې نه که سړی مشهور کې نو د هغې جوابونه شروع وای په پلانې داسې دی او هغسې دی
نو یو غوږ لمڅی که او بل غوږ بالغ که نه اورم نه مې اورېدلي دي او نه دې خبرو کې وې ګوتې وام او دا اکثر خبرې به شروع کی دا خیرات نه مني دا بل نه مني دا بل نه مني دا بل نه مني او دا سړی چې کله وزګار شي نو دا وزګار انسان به دې کارونه زور ورکوي پرون د یو تن یو ویډیو چا لګولې وه زما نوم یې اخیستی او د یو څو نورو په موږ سره مناظره وکړي په څه باندې چې یو منکر حدیث دی چې ده د یو نه د اخره پورې څونه ویلي نو زه د هغې کې مناظره کوم خفه نه شي وروره چې د مونځ وکړه اودس وکړه عبادت وکړه ورکېږه دې شي نو خیر نشته او چې کله دې د بدعتیانو سره او یا د بریلیانو سره او یا د منکرین حدیث سره او یا د یهودو او نصاراو سره مناظره کړه دی موږ ته وویل موږ به سره اړخلو دي او موږ تاسو سره مناظره وکړو ته اوسګار یې موږ خپل درسونه کوو موږ مناظرو ته چېرته جوړ او دا یو پیغمبر دی چې د هغه باره کې به داسې وي چې دا د الف نه تر یا پورې رښتیا دی نور عالم له نه دي په کار چې هغه دونه صفایي دي چې او که بیخي د الف نه یا پورې وي نو ته خپل عالم یې دغه بزرګ دی ویلي دي چې د قرآن په تلاوت ثواب نه ملاویږي او پیغمبر علیه السلام وایي ملاویږي د دې جواب ورته دې څه جواب کوي دغه بزرګ دی غټ غټ بریتونه پرېښي دي او چې دا ناروا دي د الف نه یا نه دي منځ کې وګوره چې دا دلیل ولې ووایي چې نبي علیه السلام ویلي چې تاسې ګیرې پرېږدئ او بریتونه غوږونو ته ورسوئ دا وښیوله چېرته حدیث کې دي دغه بزرګ دی وایي خو موږ دا خبرې نه کوو د چا او نه دې خبرو ته وزګار یو او نه دې خبرو ته ګوتې کوو خو دومره دا ویو چې حدیثو نه انکار دا ظلم دی کفر دی دا مه کوئ او په دې موږ خفه کېږو ولو که زمونږ پلاري خو چې د حدیثو منکر شي موږ به د هغې خلاف کوو او نه دې قصو ته مناظرو ته وزګار یو او نه موږ د موحدینو سره مناظرې کوو موږ یو داسې خلکو سره مناظرې وکړئ چې په هغې ته ثواب میلاو شي او که ستا چېرته داسې چا سره مناظره راغله لکه په ثوابۍ کې د 15 شعبان مناظره راغلې وه او ما پسې درې څلور ځل راغله او ما ته ویل موږ سره ولاړ شي نو ما ویل زه به اوس په څنګه ولاړ شم کې وګټو وایي به چا وګټل او کې وبېلو وایي به چا وبېلو نو هغه ما ته ویل د نبي علیه السلام سنت د دفاع دپاره موږ سره الحمدلله لاړو 3 ګنټې مناظره مو وکړه او اوس یې مته ریکارډ پروت دی د بدعتیانو لا بیا یې سر نه دی راوچت کړی نو موږ یو که داسې خلکو سره مناظره یې موږ ترې وویوه او نور موږ خپل درسونو کې وزګار نه یو او ته وزګار یې تکړه شه د نارینه زوی چې څونه مناظرې کوي فیسبوک کې مشهور به هم شي او خلک به دې وپېژني نور به هم ترقي وکړي او موږ به په شا ډب درکوو چې الله دې مرکز موږ ورور یې موږ خو هېڅ کله ستا باره کې بدي نه ویلو او الله دې تکړه کا چې نن دې د هغه نه دفاع وکړه سبا یې زموږ نه کوي انشاءالله او داسې نارینه ځوانان دې الله نور پیدا کړي په موږ یو مؤمنانو خپل منځ کې دا پېښې مه کوئ د یو عقیدې خلک او زمونږ او د یهودو دین کې دا فرق دی چې په هغو کې دا تمیز نه و که چا به غلط وویل هم دلیل به یې ونه ویل زمونږ که خپل ملګری یو غلط ووایي موږ یو چې دا خبره غلطه ده الله وایي ته به د کتابین نه ډېرې خبرې واورې خو ته به صبر کې ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا او د هغې خلکو نه چې شرک یې کړی دی ته به د هغې نه هم ډېرې ردې بدې واورې آیات کې دلیل دی په دې سفیان ثوري وایي چې د عالم حق پرست مخالفین به ډېري او چې کله یو عالم دې ولیده چې دا خلک صفت کوي نو ته پوه شه چې دا مداهن دی اذا وجدت رجلا عالما محمودا في جيرانه عالم بانه مداهننا ځکه الله وایي چې ته صحیح دین وې نو دې کې تاسو به خلک ردې بدې وایي او که صبر کوئ تقوا ځان کې پیدا کوئ نو فإن ذلك من عزم الامور دا د مضبوطو د پخو کارونو نه دی یا عزم په معنا د واجبو کارونو سره لتبلون خامخا امتحان بکې دی شي پتا سي په مازونو ستاسو کې او په نفسونو ستاسو کې
ولتسمعن خامخا باورئ د هغه خلقنا اوتل کتابا چې کتاب ورکړل شوی من قبلکم استاسو مخکې ومن الذين د هغه خلقنا اشرکو چې شرک کړی دی اذن کثیرا رد بدړيري وان تصبروا تصبر کوي وتتقوا ځان بچ کوي د خلاف د شریعت نه یا یې کوي د الله نه فإن ذلك یقینا من عزم الامور دا د واجب او مضبوط کارونو نه وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ دې آیات کې عنوان دی دریم اخیرنه قباحت دی اخیرنه دریم قباحت ول ذکر کوي لفظ کړو او لفظ مات کړو څنګه مخ کې وای چې دای بدت ضرر رسي نو دلته وای هغه ضرر ادا دی چې د دې په کتاب کې د محمد رسول الله صفات وو او دای پټ کړل بکتمانهم بوصف رسول الله الذي كان في كتابه یا مخ کې د دې دویم مرز وو دلته الله دریم مرز ذکر کړي څنګه الله د دین الله وزغسته چې یو بدا کتاب خلق ته بیانوي پټوي به نه نو په دې کتاب کې د محمد رسول الله صفات نو دای هغه پټ کو الله ته ویلو چې محمد رسول الله راغی ایمان به راوړي نو دای په زید ایمان باندې د دې خلاف شو نو دای لوز ما ته ون کې دي د عهد خیال نه کوي د الله د کتاب خیال نه کوي دا کتاب وغورځو شاته او د دې په عوض کې څه وکړو واشتروا به ثمنا قليلا دنیا کې ورکړه شاته غورځولو معنا سفیان کړي دا عمل یې نه کړو قرطبي وایي دا آیات د هر عالم بارکه دي چې حق لري کبیر کې امام رازی وایي آیات کده يهود بارکه دي په حکم عام دي ټول خلقو ته چې کوم سړی حق نه وایي الله وایي دا حالت ده نو آیات کې دریم دغه د ذکر کوي دریم قباحت وَإِذَا خَذَ اللَّهُ کله چې غسته والله مضبوط وعده د خلقنا اوتل کتابه چې ورکړې شوی و د کتاب لو څنګه لتبیننه خامخا خواصح بیانوي دې کتاب لا للناس تفارد الخلق ولا تكتمونه نبفتوي تلا فنبذوه ورسوله ودي کتاب لا ورا ظهورهم رستد شاگانونا چه عمل بینکو واشتروا به ورکڑیو پده سمنن قلیلا پیسے لگی فبی سمایشترون پس دیر بد دی آغا چه دی کم اغسطل و خلصول وکڑا فبی سدیر بد دی ما هاشه یشترون چه دی اغسطل و پاغیبانیم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم دې آیات کې الله دایلا یو بل تفصیل ذکر کوي ګوره دې آیات کې وایي تباغ خلق ګمان مکوا چې دایلا مال ورکړې شوی دی او دوی په خوشاله دي او مینه دای چې زمونږ دې صفات وکړي ګوره دې آیات کې یو ناشنا خبره ده قرآن ته ګورئ کنه الله وی کم انسان له چې ما یو شی ورکو او هغه په دې خوشاليږي چې په دې ځبا صفات وکړي شي نو دا به جهنم ته ځي نو عائشہ رضی الله عنها ته چا ویلو او دا ابن عباس سے نقل دي چې به هم ټول جهنمي دي ځکه کلنا نفرح بما نوتا من ار یو چې تر راکړی شي من په خوشالي وو
داسې یو که دیو پې علم درکړی شي مال درکړی سره خوشحالېږي او الله وایي چې دا څوک پې خوشحالېږي نو تاسو جهنم ته بوځو. نو ابن جریر د سعید ابن جبیر نه نقل کړي دي چې دا اصل کې یو مثال دی هغه دا دی چې دوی د محمد رسول الله صفت په تورات کې مندلې وو او به بدای پټاوو او په دې به خوشاله کېدل چې وګوره یو مورچه هم فتح کړه او دای تمنا و چې زموږ صفت دې په دې باندې وشي او ځان به د ابراهیم علیه السلام متبع ګرځاو. نو الله رب العالمین وایي په دې خوشحالي مه کوه د اتو معنی کوي بما فعلوا من اضلال الناس جلالین معنی کوي چې دوی کوم کار کړی د ګمراه کولو د خلکو او دویم بما اتو معنی کوي بما اتو من کتمان وصف محمد صلی الله علیه وسلم. اوس آیات معنی کوي لا تحسبن الذين غمان مکو فاغ خلقو یفرحونا چې خوشحالي کوي بما اتو فاغه چې دوی وترا تک کړي دکې ناستلونه د جهاد نه. دویمه معنا بما اتو هغه کار چې دوی کړي دي د ګمراه کولو د حق د خلقو نه. دریمه معنا بما اتو هغه چې دوی پټ کړي دي د صفت د محمد رسول الله نه ويحبون غواړي دی ان يحمدوا چې د دې صفت دی وشي بما فعلکار لم يفعلوا چې دې نه دی کړي هغه دا چې دې په ویل منګ د ملت ابراهیمی والای. فلا تحسبنهم غمان په مکوا بمفازه من العذاب اخلاص دلو د دې د عذاب نه په دنیا کې عذاب نه عذاب دنیوي مراد ده اولهم عذاب علیم دیل دردناک عذاب دے پا آخرت کی. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. د دې څخه وروسته دریم باب دی اخیره پورې او دې کې د څلور واړه مضامین رامات کړي. یو صلحه دی د لله ملک السماوات کې توحید، یو سل یو نوی کې رسالت د محمد رسول الله علیه السلام، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، او یو سل پنځه نوی کې جهاد الله فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، او یو سل شپږ نوی کې مسله د انفاق فی سبیل الله، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، او بیا د نیکانو اهل کتابو یو سل نه نوی کې صفات ذکر کی، او اخر کې به د ټول صورت مضامین رامات کی. دا ولنی مضمون دے للہ ملک السماوات، توحید ثابتئی په عنوان د ملکیت د الله باندې، خاص الله لا بچای د اسمانونو د زمکو دا، الله دې فارشی باندې قدیر قدرت والا. عائشہ رضی اللہ عنہا وی یو شپه نبی علیہ السلام را پاتې جړلې، وای ما ورته ویلې چې ولې جاړې یا رسول الله، د خوب نه را پاتې او جړلې. وای ما ورته ویل چې ولې جاړې، وای ما ته ویل عائشې څنګه باندې جاړم، نن شپه داسې آیاتونه نازل شوي دي چې هغه د انسان زړه جوړوي. مالې کوم آیاتونه دي؟ وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. ابو حیان سیوطی ابن کثیر ټول دا روایت راوړی دی. بخاری مسلم کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو روایت هم دی چې پیغمبر علیه السلام د شپې د خوب را پاتې. عبد الله ابن عباس وایي بت عند خالتي میمونه، زما ترور و میمونه د نبی علیہ السلام بیبي، زه د هغې سره خواته ومه، شپه مې وه او نبی علیہ السلام د شپې را پاڅېد او اسمان ته کتل او دا آیاتونه ویلي ان فی خلق السماوات والارض. قرطبي لیکلي دي
چې د خوب نه راپاڅېدې نو د نبی علیہ السلام په دې عمل اقتدا کوه. تهجد ته راپاڅېدې سترګو نه به خوب وسولې بیا به پاڅېږې او دا آیاتونه به وې ان فی خلق السماوات والارض او په تدبر به وې نو که به هر څو لمونځ کې بوج کېږي به د باندې نه. ان فی خلق السماوات یقینا پناشنا پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې اسمان ته وګوره ځمکې ته وګوره واختلاف الليل فبدلون د شپې او د ورځې کې شپه لاړه شي ورځ راشي ورځ لاړه شي شپه راشي لآیات خامخا ډېر دلیلونه د توحید دي لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د خالص عقل. الباب د لب جمع د خالص عقل ته وایي. اولو الالباب څوک دي؟ الذین اغه خلق دي چې یادوي الله قیاما کله الله ته ولاړی وقعودا او کله ناستي چې بیماری وعلى جنوبهم او پاړخونو باندې چې کله ډیر بیماری دغه اشاره د حالات د منستا تدغه روغه په ولاړې منځته بیماری له بدن د کمزورې ده پناسته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه د څه کول اخیر وخت چې بدن کمزورې شوی او درون شوی ناس مو خیرت به کوو به په پاتې په ولاړې به رکوع وکړه وقعودا او پناس باندې منشي کوله او په شرط به کېدای چې وس دکېږي نو فرایضو کې به دغه نه کې ځکه ته قیامم فرض دی رکوع فرض دی سجدم فرض ده. دیو جن د علماء فتوا ده د په ورسو باندې منځونه کول هغه دا چې سړی سجده شي کوله دا به کرسي کې مون نه کوي چې رکوع شي کوله نو دا به رکوع په اشاره نه کوي چې قیام شي کوله نو دا به قیام په ناس پریدینه او ودرېدې نشي او رکوع سجده شي کوله او رکوع شي به په ځمکه کېږي کچېرته دسی چې ودرېدې شي خو سجدې نه نشي تله نو بیا به دغه کوي ولاړ وي او چې رکوع کوله به دې په کرسي کې کېني. دغه طریقې ده. زمونږ د زمانه کې بعضې داسې د سړي یو تکلیف دي زمونږ خلک خو به الحمدلله د سړي د کرسۍ دلته نشته خو په زمین عرب کې ډېر زیات دي. په جومات کې د لمونځ کوونکو نه کرسۍ ډېرې ښه روغ وي بار به بېلچم وي کار به هم کوي راشي د قص په کرسۍ کې به کېني. هلکه مسلمانه ته څنګه بار شیتلی دا دونه منډې دي والې دا دونه کارونه دي کول خو دغه بیا د علماو د سعودي د کړي د کلکې فتوی ورکړي او اوس هم دغه اکثر مشکل دی ډېر خلک دي لانجو کې اخته دي قیام منځ کې فرض دی قعود فرض دی دا سجده فرض ده رکوع فرض ده نو چې په یو فرض قادر نه نو د هغې د وجې نه بل به نه پرېږدي. الذین داغه خلق دي چې یادوي الله قیاما کله ولاړې وقعودا او کله ناستې والا جنوبهم او کله پاړخونو باندې چې ډېر باندې دي ويتفکرون سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو او ځمکو کې. ابن کثیر وایي یو ګنټه داسې عبادت چې سړی په سوچ وکړي دا د ټولې شپې د عبادت لپاره دی چې د هغې څه سوچ نه وي. او وایي د فکر نه وروسته وایي ربنا یا الله ما خلقت هذا تا دې پیدا کړی دا چیزونه باطلا عبث او بے فائدې سبحانك الله ته د شرک نه پاکي فقنا عذاب النار هم ساتي د عذاب دور. ربنا یا الله انك تچم من تدخل النار سوچل جهنم تنلیست فقد اخزيته یقینا تا وشرم دیم معنا فقد اخزيته تا هلاك. دریم معنا ابن سکیت وی اوقاته فی بلیه مصیبت کې د اخته نو جزای مقدره ده فلا تخزنا الله من نشر به وما للظالمین نبی ظالمان لا من انصار تکم دادی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. دې آیات کې صدق د محمد رسول الله دی. اے زمنګا ربا یقینا منګا ورېدلې دي منادیان आवाज دا आवाज کوم کی
عبداللہ ابن مسعود ابن عباس اکثر مفسرین وی دا محمد رسول الله دی. قطاده دلته یو معنی کړی دا چې دې منادی نه قرآن مراد دی، ونه دواړه تی مراد دی. د قرآن او رسول الله आवाज لګولې دی په یونادی چې आवाज کوي لیل ایمان ایمان ته. معلومیږي دا چې ایمان ته په واسم کې دعوت بم خلق راول کی وای ان امنو چې ایمان راوړې به ربکم پرستاسه فآمنا من ایمان راوړې اے زمونږ ربا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا زمونږ ګناهونو وکفر عنا لری کې زمونږ سیئاتنا زمونږ تکلیفونه الله مصیبتونه را لری یا ذنوب غټ ګناهونه او سیئات واړه وتوفنا الله مونږ وفات کې مال ابرار تلیکان سره الله زمون مرګم د نیکانو خلق سره والے ربنا ای زمون ربا واتنا راکمن تام ما اغ نعمتنا د جنت وعدتنا چتا من سواده کړی دا علی رسولک پجبد پیغمبرانو ستا من شرمه د قیامت پر ورځ ځکه انک لا تخلف المیعاد الله ته خلاف نه کې د وعده نه فاستجاب لهم ماضی په معنا د مضارع سره قبول بکی دیل رب ددی سوالونا یو اجابه ده یو استجابه ده مطلق جواب ته اجابه وي او چې قبول شي هغه ته استجابه وي فاستجاب لهم او تعبیر په ماضی وکړه د ډېر ته یقینا قبول کړو دیولا رب ددی او ته ویلیو چې ان لا وذو سن بربادهم عمل عاملین عمل د یو عمل کوم کیستا سنا من ذکرین و انسا کناری نه یو که خزنانی نیک عمل که سڑی کڑے و که خزی کڑے دے بعضکم من بعضین بعضکم مبتدا دے و من بعضین خبر دے بعض استاسنا د بعضو ندی سمانا دین د خزو د سڑو استاسی یو دے بعضکم من بعضین دین د خزو د سڑو استاسی دے دا یو دے نبی علیہ السلام د خزو پیغمبرم دی د سړو پیغمبرم دی. دویمه معنا بعض استاسه د بعضو ندی په ثواب کې یو شان ثواب ملويږي. دریمه معنا زحاق کوي رجالکم مثل نسائکم فی الطاعه ونساؤکم مثل رجالکم فی الطاعه. استاسه سړی د خزو شان د الله او د رسول تابعداري کوي او خزم د الله او د رسول تابعداري کوي د کسړی چې کوي. یا بعضکم من بعضن فی الاستجابه د الله د حکم منلو کې او دې ته اشاره ده چې خزم په دین کې د سړو نه څه کمی نه دي. دین کې دانش ته ګوره خبره باندې الزام کوي. میراث کې یو سړی د څو خزو برابر دی، د دوه نکاح کې یو سړی د څو برابر دی، د څلورو شي کوله. خو په عبادت کې دانش ته چې خزم مونږ او سړی مونږ او سړی وې زما مونږ د خزې د دوه مونږونو نه پاره نه دا د الله نظام دی او د عدل دی او دې کې خزه او سړی په دین تلاوت د ټولو چیزونو کې یو شان دي. بعضکم من بعض الذين سوس مساله د جهاد الذين اغه خلق هاجروا چې هجرت کړي دي. دا هجرت ولې وکړه دا وخرجو دا علت د هجرت دی. زکا چیسته شوی دی من دیارهم د کورونو دی کافر د کورونو نه استلی دي و اوسو سرر و ترسیدل په سبیل اسما پلان کې. دا دویم اوته هجرت وکړه نو د سینې چې به مواد بوجو تفروتی او خزیدو نه وقاتلوا به جنگ کړه د کافرو سره وقتلوا او دای په شهیدان شوی. جهاد چکے نو شهادت ورته ملي کړه. لو کفرنا خامخاز بلریکم د دینا سیئاتهم ګلون د دی او یا سیئاتهم هغه تکلیفونه او مصیبتونه د دی او خامخاز بیننا باسم جنتونو ته چې بېږي با لاندې داغینا الانحار تلو قسم ولی ثوابا من عند الله ملکوسیبو ثوابا بدل ورکوم دیل بدلا او من عند الله چې بدل الله ز طرف نه الله دا غسرا حسن الماء ثواب دې خسته بدلی
یو په لسې ورکوي یو په وسه به ورکوي. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. آیات کې هغه څلورم مضمون دی چې دا د انفاق فی سبیل الله. دا لا یغرنک خطاب محمد رسول الله ته دی او مراد امت دی. اے پیغمبر تا دې دوکه نه کړي، د پیغمبر امتی ستان دا حکم دی. او قرطبی وای خدا دا چې دا خطاب للجميع ټول ته دی، نبی تم دی، امتی تم دی، صحابی تم دی، تابعی تم دی، متقدمین تم دی، متأخرین تم دی، سلف تم دی، خلف تم دی. هر چا ته وای تعالی دې دوکه نه کړي. تقلب ډیر ګرځېدو ته وای د تجارتونو د پاره او د مالونو د ګټلو د پاره. نو تقلب الذین سمانا ډیر ګرځېدل د تجارتونو د مالونو ګټلو د کافرو. دا کافر که په دې خرونو کې ګرځي او پیسې وسدي او دا مالونه وسدي او دا هاهو جوړ کړی دی ورته په دوکه نشي. ولی متاع قلیل، دا لږه د دنیا پیدا ده او به جهنم ته ورځي او ډېر ناکاره فرش دی او ناکاره تیار شوي بستر ده. لا یغرنک دوکه دې نه کړي تعالی اے مخاطبه تقلب الذین ډیر ګرځېدل د تجارتونو او د مالونو د ګټلو د هغه خلکو چې کفر یې کړی فی البلاد په ښارونو کې. متاع قلیل دا فائدہ ده دی لا لګا. ثم مأواهم بے زید ورتګي جهنم دی وبئس المهاد ډیر بد دی هغه چې دوی ځان له تیار کړی دی. فرش تم وی او بئس ما مهدوا لانفسهم. وصلا بالمقابل بشارت ذکر کړي دغه باندې دوکان شدا کارونه وکا. لكن الذين لكنا خلق اتقوا ربهم چې د الله نه یریدلې دي دایله دي جنتونه بهږي بلاندې داخل ولي خالدین فیها همیشه به دي کې. نزلن دامل مستور دې من عند الله د الله د طرفنا او هغه چې د الله سدي خیر للابرار دا ډېر غوړه دي نیکانو له. ابرار اصحاب البر ته وایي هغه خلک چې هغه نیکی کوي هغه له دا ډېر غوړه دي. اللهم اجعلنا من اصحاب الابرار. الله دې موږ هم د دې نه وګرځي او دا مل مسلوب دي الله زموږ د ټول وکي. چې د بادشاہ سره ملمي څونه خوشاله وای چې الله ملمه څونه خوشاله چې الله وای لانی تزما ملمه ښا. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. دې آیات کې ترغیب دې عمل ته په ذکر د اهل کتاب باندې یا آیات کې خاص بشارت دې پس بشارت عامه لیکن الذين اتقوا دا بشارت عامه وزن ته خاص بشارت او په آیات کې صفات صالحه د صالحین او اهل کتاب ذکر کړي. یو صفت ګوره یؤمن بالله، دیم صفت ما انزل الیکم، دریم صفت ما انزل الیہم، څلورم خاشعین لله، پنځم لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا او جزائهم دا اولئک لهم اجرهم عند ربهم. الله وی دی کتابونو کې د خالق مشته دا څوک دي؟ اکثر علما وی دا اصحاب رضی الله عنه دي. نجاشی د حبش بادشاہ اصحاب د نوم دي. عربی کې د اصحاب معنی د عطیه ورکړې شوی نعمت د الله دې عطیه وی. قرطبی معنی کړی دا. دیم قول ابن زید وی دا ټول نیکان مؤمنان دي او دا اصحاب نجاشی هغه سړیو چې غایبانه په نبی رسول الله باندې څه کړو ایمان راوړل او به رسول الله صلی الله علیه وسلم غایبانه جنازه کړو او کله چې اصحاب وفات شو
وای د قبر نه به رڼاګانې ختلې ښه وای رسول الله ویل چې دا د ایمان هغه نښې دي او دا د یو عزت دی چې الله له ورکړی دی. وان من اهل الكتاب یقینا بعض د اهل کتابنا لمن خامخاغ څوک دی چې ایمان لري په الله وما انزل الیکم ایمان لري په قرآن چې تاسو ته نازل ما انزل الیکم قرآن مراد دی وما انزل الیهم ایمان لري په کتابونو چې دوی ته نازل شوي تورات او انجیل خاشعين لله الله تعجزي کوي نغور کوي د الله پیاتونو ثمنن قليلا د لګي روپۍ د دنیا اولائک درکسان لهم دویلا اجرهم ثوابون د دوی پنځ طرف دی ان الله سریع الحساب یقینا الله جلدی سے حساب کوونکی دی سریع الحساب په جلدی سے حساب کوي د ټول انسانانو حساب بدون وخت وکي لکه د دنیا ورځي د سار د مصباحینه پورې یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دا به نداء الرحمن لاهل ایمان او دې کې به د سورۃ الرحل مزامین به رامات کوي آمنو عقیده د توحید دا او اصبرو کې جهاد ته اشاره ده صبر وکړي صبر څه ده اصبرو کې به ما رسالت د نبی علیہ السلام ته اشاره او صابرو دې کې انفاق ته اشاره ده بل ته وینا د صبر وکړي د انفاق وکړي او رابطو د جهاد او واتقوا الله بعض علماء وی یا ایها الذین آمنوا دا توحید او اصبروا وصابروا دا انفاق او ورابطوا دا جهاد او واتقوا الله دا صدق رسول الله. زمات سوچ مناسب د دې آیات عنوان دی اسباب الفلاح د آیات عنوان دی آیات کې د کامیابی اسباب دي یو سبب ایمان دی عقیده برابر دیم سبب خپل صبر وکا د ګنا نه صبر شه د حرام نه صبر شه په تکلیفونو صبر شه دریم سبب وصابرو وینا د صبر بنته وکا متعدی خیر واشه څلورم سبب رابطو د ملک سرحدات وساتي او پنځم سبب واتقوا الله ځان کې تقوا پیدا کړئ تقوا اوامر باندې راتکوا او د نواهی نه منع کوا نو کامیاب بشي او دا ثواب سورہ عصر کې الله اشاره کړی ده ځکه دې کې تکمیل د نفس هم ده او تکمیل د غیر هم ده د مؤمن سبا د ځان فکر نه او د بل فکر باندې وسه رابطو یوم اندا ده اسونه وساتي د جهاد لپاره دیمه معنا رابطو کلک شي د الله دین کې او دریمه معنا رابطو د ملک سرحدات وساتي مرابطه وکړي او سلف چې وو هغه بدايات دا آیات د مجاهدین له تحفه کې لیدل عبد الله ابن مبارک چې دا محدث هم دی او دا مجاهد هم دی دو جزء کې کتاب الجهاد لیکل دي او د ډېرو خو صفات والا د مرګره چې د سبق مرګره مو او ډېر هغه دوستي مو سره چې دا غنمو فوزیل ابن عیاض او دا ډول وای موږ دا کماران چې الله هدایت وکړه الله هدایت نو دا عبد الله ابن مبارک ددنه د فوزیل ابن عیاض ورکشه ډیر کلونه یو بل یو نه لیدل نو تاسو وکړه چې ازمان دیوال فوزیل ابن عیاض دا بچی نو چاوته ویلې چې هغه په حرم کې ناز دی مسجد د حرام کې اول ته نوافل کوي او منځونه کوي او عبادتونه کوي او یو لقب هم ګټلې دی عابد الحرمین د
دا فضیل ابن عیاض لقب دی. هغه ویل ښه یو خط یې ولیکه په 100 هجري کې، او دا خط خپل یو شاګردو محمد ابن ابراهیم هغه له ورکړ چې دا خط وېسه او په مسجد حرام کې تفوس په وکي چې عابد الحرمین څوک دی. فضیل ابن عیاض خط په خپل لاس ورکې، د بل چا په لاس باندې خط باندې ورکې. خط کې وتا لیکلیو اشعار وتا لیکلیو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب. اے د حرمین عابدا کتا زمن حالت ولید د مجاهدینو پتا ته پته ولګي چې ته عبادت پسې اصلو به کې. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب. کستا سے اننگی تو وخ بلاند شوی چې چاړل نو زمن سینې په وینو باندې د سدي لکه نګرځي چې په چاړل نو او کان یطعب خیله فی باطل فخیولنا یوم السبیحة تتعبون. کتا سے چکرو لخبل اسونه وباسي نظمن اسونه چې په کم سار جنگ لذي ځان دې ستړی کوي. ښا ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا راحج السنابک والغبار الاطیبین. ستاسې عود او مشک عنبر هغه لګوئ او زمون خوشبوی څه ده راحج السنابک هغه دوړي د خپو د اسونو والغبار الاطیبی او لپاک ګر دا د جهاد دوړي په مونږ باندې پرتی. ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. من ته د محمد رسول الله خبر راغلی ده چې هغه رښتینی ده او پیغمبر دروغ نه وایي. خبره صدا لا يستوي غبار اهل الله في انف امرئ ودخان نار تلحبون. کم مجاهد چې پاغي ګرد غبار لګېدلې او د په فوزه غډوړه ورغلې ده د جهاد الله د جهنم ور په دې باندې حق کړي دا د جهنم ور نه جمع کی. او اخر کې ذلیل کړي هذا کتاب الله ينطق بيننا هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس شهيد بميت لا يكذب. دا د الله کتاب دی قرآن زمن مینس کی خبرې کوي. شهید د نور مړو شان مړ نه دی. ابن کثیر د دې آیات تفسیر کې لیکلي دي وای کله چې محمد ابن ابراهیم وای ما چې دا خط فضیل ابن عیاض لورک وای دا خط را وارست او خپلې کچبه او دا خط ولست په بکا وی جوړل سرګو ونیو او بیا ویل چې صدقه اخي ونصحلی زما ورور رښتې ویلې دي او مال خیر فائدہ ته ولې او بیا د خط په شای متولیکل زه یو تحفه در کوم هغه داده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله
او روحة خیر من الدنیا وما فيها. جهاد کې سار وتل یا زوال لرستا د ټول دنیا نه غوړه دي. عمر رضی الله عنه ابو عبیده ته خط لیکلو چې تاسو روم ته ور مخامخ کړم د جنگ لپاره. نو دا خو څه دومره بے شماره پوځونه دي چې عمر څه ویل منو کومه یوم ژوندې پاتې شو. نو سیدنا عمر رضی الله عنه دا آیات ته ولیکو یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا چې دې آیات کې اصول د فلاح دي په دې عمل وکړه چې نه شیطان سورې کوي. او ابو عبیده په ورځو کې روم فتح کړ او اخواتي وتخا یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو اصبروا صبر وکړئ ورا وصابروا بل توینا د صبر وکړئ ورابطو کلک وساتئ سرحدات یا رابطو اصول د جهاد له وساتئ یا کلک شي دین کې واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې کامیاب شئ. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن